بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي دغه یو حدیث ډېر مشهور دی چې یو څوک د رمضان المبارک د میاشتې په اولنۍ نیټه باندې څوک چاته خبر ورکړي د دوزخ اور پر هغه باندې حرام دی. دغه حدیث حقیقت لري او که یا د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې داسې حدیث قطعا د احادیثو په کتابو کې نسته، ان تر دې چې په ضعیفو احادیثو کې هم نسته. دا وچ کلک خلکو د ځانه جوړ کړی دی. هو دا شایسته چې یو څوک د رمضان المبارک زیری چاته ورکړي، دا ښه کار دی. ولې پیغمبر علیه السلام په صحابو ته د روژې د راتګ زیری ورکاوی چې تاسو ته یوه لویه میاشت راغله، زه تاسو ته زیری در کوم، په دې کې دغسې ګټې دي. نو که چیرې په دې نیت یو څوک چاته خبر ورکړي چې په پلانکي تاریخ روژه ده، ته خبر اوسه، په دې کې بې شمېره ګټې لاسته راوړلی سې، جنت ګټلی سې، د ګناهونو معافي ګټلی سې په دې نیت. دا خو ښه کار دی. او که څوک دا وایي چې دا حدیث دی پر هغه باندې د دوزخ اور حرام دی، دا صریح بې بنسټه خبره ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.